سلام، وخت په خیر، ستړي مشئ. ټاکل شوې چې ترکیش هوایي شرکت له څه باندې 2 کلن ځنډ وروسته بیرته کابل ته الوتنې پیل کړي. د افغانستان یو شمېر محلي رسنیو د چهارشنبې په ورځ ویلي چې دغه خبره د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند د وزیر حمیدالله اخندزاده او کابل کې د ترکیې د شارداپیر جنګ اونال په ملاقات کې یاده شوې. په کابل کې د ترکیې شارداپیر ښاغلي اونال پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د ترکیش ایرلاین د الوتنو د بیا پیل یادونه نه ده کړې، خو زیاته کړې ده چې وړمه ورځ یې د طالبانو د ترانسپورت له وزیر سره کتنه کې د ترانسپورتي اړیکو پر پیاوړتیا خبرې کړې دي. خپله ترکیش ایرلاین هم تر اوسه کابل ته د الوتنو د بیا پیل په اړه رسماً څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې فلای دوبۍ او ایر عربي هوایي کرښو کابل ته له څه باندې 2 کلن ځنډ وروسته له سره الوتنې پیل کړي دي. درنو اورېدونکو، له لیدلو مو مننه.